عزتمنو د زموږ په زنانو کې دا بې پردګي ولې دومره ډېره دا دینداري ولې دومره کمه ده دا ټوله غلطي او قصور په موږ نارینهو کې ځکه زموږ نارینه چې کم انتخاب د ځان دپاره کوي هغه و د ظاهري شکل ته ګوري دینداري ښه اخلاق او کردار ته نه ګوري بس هر یو چې مرکه استی څنګه رنګ یو څنګه شکل یو نور که دینداري پکې سته که نسته پکې که اخلاق لري او که نه لري چې صرف شایست ولري دا هغه وجه ده چې زموږ زنانې د بې پردګۍ و طرف ته راوستل ځکه چې د هغو ټوله محنت ټوله کوشش پر ظاهري شکل چې کوشنیانې وي ماشومانې وي لا د هغو دا فکر دی چې زه څنګه ځان ښایسته کړم زه څنګه لباس ښایسته کړم زه څنګه ښې جامې واغوندم زه څنګه سینګار زده کړم زه دا شی او دا شی زده کړم دا ټوله محنت یې پر دنیاوي شیانو باندې دیګ زده کړم ډوډۍ زده کړم خامک زده کړم پټګان کول زده کړم داسې د شان داسې شان ځکه دا کور والا دا نور خلک چې دا ودی هغه د دې اخلاق ته نه ګوري د دې کار ته ګوري د دې ډوډۍ ته ګوري د دې دیګ ته ګوري د دې خامک ته ګوري د دې ظاهري شکل ته ګوري نو ځکه دا زموږ زنانې د بې پردګۍ و طرف ته راوتلې چې دوی د خپل ښایست ښکاره کړي دوی د خپل حسن ښکاره کړي دوی د خپل سینګار ښکاره کړي دا ټوله مقابله په دغه نقشو نکړي کچېرې زموږ نارینه پر ځای د ظاهري شکل د دوی د اخلاقو اعتبار وکړي د دوی د دیندارۍ اعتبار وکړي نو بیا به زموږ ټولې زنانې دا کوشش کوي چې زه پرده وکړم زه یو لمونځ اودس زده کړم زه یو قرآن و کتاب زده کړم زه یو ښه مثلا عبادات زده کړم ځکه خلک دا شان خوښوي نو په زنانو کې چې نن سبا د دیندارۍ انتخاب نه کېږي د هغه نتیجه دا راوتله چې دا نسل د اولاد ټوله بې ځکه د اخلاق ته څوک ګوري نه دیندارۍ ته څوک ګوري نه بس چې ظاهري شکل ولري ښایست ولري بیا چې ګسه یو شی نه زده لا هم د دې نو بیا په کور کې دعوې ډېرې وي په کور کې جنجالونه ډېر وي په کور کې بدامنۍ ډېرې وي موږ کتابونه لیکي چې ظاهري شکل صورت ته چې ته ګورې ستا سترګې به خوشحاله او که باطني د دننه اخلاق او کردار او دینداري ته ته ګورې زړه به دې خوشحاله موږ پښتو کې یو متل دی وایي خوله خو د خرې هم سپینه لیکن خرې ته خلک په کومه نظر ګوري نو زه دا وایم که چیرې دا معاشره انتخاب ځکه زموږ کتابونه دا لیکي چې دا یهودیان او عیسایان هغه مال او جمال و دې شانو ته ګوري چې یا ډېره مالدار یا ډېره ښایسته زموږ مسلمانان به و دینداري ته ګوري چې دینداري پکښې نو که چیرې انتخاب د دینداري وشي نو بیا به دغه زنانې کوشش د دینداري کوي د ښایست ښکار کولو به نه کي د رنګ او روغنو د سینګارو به نه کي بلکې دا زموږ انتخاب دی و دغه بېدینۍ ته درولي دي چې دا ټول روح د بېدینۍ او د بې پردګۍ و معاشرې په خرابولو کې په بې پردګۍ راوستلو کې غټ کردار زموږ د نارینهو الله دې موږ ته د صحیح انتخاب کولو توفیق